د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي تازه په دې ولایت کې د 23 میلیون افغانۍ په لګښت 140 نوښونو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د یاد ولایت د کرنې د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږۍ مدیر وایي د کرنې وزارت له لوري د دغه ولایت د مرکز لښکرګاه په ګډون په 8 ولسوالیو کې 140 نوښونې جوړېږي چې په خبره هره شنخونه 1,70,000 افغانۍ لګښت ورباندې راځي. ولایت کې بزګرانو ته 140 شنې خونې جوړېږي چې تقریبا 100 دانې د UNDP موسسې په همکارۍ سره، همدارنګه 40 دانې د کرنې او بولګلو او مالدارۍ وزارت د خوا څخه په پرمختیایي او انکشافي بودیجه سره جوړېږي چې د دې قیمتونه تقریبا 1,70,000 افغانۍ پورې د هرې شنې خونې قیمت دی چې بزګرانو ته به د دې په واسطه سره په هر وخت کې دوی کولی شي چې کرنه وکړي، د دوی اقتصاد پیاوړی کړي، همدارنګه دوی کولی شي چې په هر وخت کې د دې څخه سبزیجات همدارنګه حاصلات ترلاسه کړي. په نادعلي، سنګین، ګرشک، باباجي، کجکي، لښکرګاه همدارنګه نورو ولسوالیو کې جوړېږي. بل خوا بیا د دې ولایت یو شمېر کروندګر بیا وایي د شنو خونو په جوړېدو سره به دوی وکولی شي چې د کال په هر موسم کې خپل حاصلات بازار ته وړاندې او د نورو ګاونډیو هیوادونو د سبزیجاتو مخه به هم ونیول شي. دا 140 شنې خونې چې دي په هلمند ولایت کې دا یو ډېر ښه پروسه ده چې د هلمند ولایت کروندګرو دپاره یو ښه زیری دی، ځکه چې دا شنې خونې چې دي د هم وخت یې لږ دی، ژر رسېږي، هم یې حاصلات په وخت نیسي او هم یې ګټه ډېره ده او ورسره داسې ډېرې ګټې نورې هم لري. مثلا دغه ده چې مقصد د 140 بسنه نه کوي، کېده تر دغه لا هم اضافه شي دغه شنې خونې، ځکه چې د دې د تریاکو یو ښه بدیل دی، د کوکنارو او ورسره ډېرې زیاتې مهمې دي. د هلمند د کروندګرو او د کوکنارو د په بدیل یو ښه بدیل دی دغه خونې چې بزګرو ته ورکول شي او دوی خپل ګټه ورڅخه واخلي او عاید یې ډېر دی، مصرف یې ډېر کم دی. د حکومت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه بزګرو ته عامه پوهاوی د دغو په هکله ورکول شي او باید هر یو مسلکي شي او دا خونې ډېرې شي چې حاصل مو په هر وخت کې که بینډۍ دي، که رومۍ دي، که بانجان دي، چې په ژمي کې په هر موسم کې دا هر څه موږ ولرو او ګټه ورڅخه واخلو، عاید مو ډېر شي. هلمند کې کروندګرو ته په داسې حال کې شنې خونې جوړېږي چې په ټول هیواد کې د اسلامي امارت بیا واکمنېدو سره د کوکنار پر کرکیلې بندیز لګول شوی دی. یاد ولایت له هغه ولایتونو څخه دی چې مخکې کلونه به د کوکنار کرکیله په دې ولایت کې په بېساري ډول وه. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره